هندوستان بیا خپله دوستي ښکاره کړه. تازه یې څه کړي او څه ویل شوي؟ سلام، ستړي مه شئ. هندوستان په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړي او د افغانستان یو دوست هېواد پاتې شوی و. لنډه یې دا چې شر یې نه رارسېده او خیر یې ډېر و. خو په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د هند او افغانستان د اړیکو خاص خوند نشته، خو بیا هم د اړیکو عادي کېدو لپاره یو څه هڅې شوي. په هر حال هند غوښتل افغانستان سره د 50,000 میټریک ټنه غنمو مرسته وکړي او دا غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته ولېږدوي. خو پاکستان ستونزې جوړولې او دې کار په وړاندې خنډونه جوړول. خو تازه او ښه خبر دا دی چې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامنځي په خپل فیسبوک لیکلي چې نن د خپلو همکارانو سره د امرتسر ښکلي ښار ته راغلم. تر 4 میاشتو انتظار وروسته لومړی د 50,000 میټریک ټنه غنمو محموله چې 50 لارۍ وې د افغانستان پر لوري روانې شوې. موږ په سختو شرایطو کې قرار لرو. هیله لرم چې دا لار د بشري مرستو ترڅنګ یو ځل بیا د تجارت پر مخه په نږدې کې خلاصه شي. د دې تجارتي لارې تاریخ زرګونه کلونه دی چې د کابل په توسط منځنۍ اسیا او سیمه سره نښلوي. مامنځي زیاته کړې په افغانستان کې د لوږې د له منځه تلو، د بېثباتۍ د محوه او داسې نظام په هیله چې د ټولو افغانانو اراده پکې تمثیل. په هر حال دا وه د هند د مرستو په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله